السلام علیکم. مفتي صاحب مبارکه ښې جوړې صحت دې ښه ده. مفتي صاحب زه یو پوښتنه لرم، هغه دا ده چې یو ښځه ده که نه غواړي بازار ته لاړه شي، خو دې ښځې سره محرم سړی هم شته ده، یا زوی یا پلار یا ورور یا چې هر څوک وي خو چې محرم وي، نو او دا ښځه په حجاب کې مې پرده کې مې چادرین کړي، غواړي بازار ته لاړه شي، یو کالي یا یو چپړک یا یو شی ځان ته اخلي، نو دغه تګ یې دې ښځې لپاره څنګه ده، جایز ده که ناجایز مفتي صاحب؟ اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. الحمد لله والصلاة على اهلها مع بعد. ورور دا پوښتنه کړې ده چې زنانه بازار ته د جامې اخیستلو دپاره د محرم سره او سره د حجاب وتلی شي او کنه. دې ورور په جواب کې باید ووایم چې زنانه د کور نه فقط او فقط د ضرورت لپاره وتلی شي. که چیرې دغه جامې اخیستل بې د دوی د ورتګ نه او د تللو نه نه کیږي او دا یو ضرورت وي، نو بیا دوی تللی شي. او که ضرورت نه وي بیا بازار ته ځي د جامو دپاره، دا بالکل جواز نه لري، بلکې کوم محرم کسان چې دي ورسره هغه هم په دې ګناه کې ورسره شریک دي چې زنانه وباسي. او افسوس دا دی مخکې به ننګ په سیالۍ وه، اوس بېننګي په سیالي ده. یو څوک چې خپله زنانه بیرون ته وباسي نو هغې ډېرې تنګې جامې ورته اچولې وي او همدارنګه اکثر د بدن یې هغه پټ نه وي، نو میړه یې په څنګ کې روانه کړې وي او که پوره هغې ته یې زینت هم ور جوړ کړی وي، آرایش هم ورته کړی وي، نو بیا دوی بازار ته ورسره بیایي، دا سړی په دې باندې افتخار کوي. نو دا بېننګي ده چې دوی اوس په سیالۍ کې وي، او پخوا به خلکو ننګ په سیالۍ کوله. نو دغه خلکو ته په شریعت منوره کې دیوس وایي چې الله جل وعلا به دې ته هیڅکله معافي ونه کړي. نو نن سبا چې دا زنانه په خپله وځي او کله تفریحګاه ته ځي، پارکونو ته ځي، او همدارنګه یا د جامو اخیستلو دپاره ډېرو غلطو ځایو ته ځي، ډېرې فحاشو ځایو ته ځي او میړونه یې هم ورسره وي، دا بالکل ناروا دی. بلکې دا زنانه وي چې پوهنتونو ته ځي، همدارنګه مکاتبو ته ځي، چې نن سبا مکاتب او دا پوهنتونونه ټول د زناو اډې دي، نو دا سخت ناروا کار دی. حدیث کې چې راځي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة، دا زه په قسم وایم چې دا علم د کیمیا او فیزیک او د ریاضي نه ښیي، دا د دین علم ښیي. نو بناء به هر تقدیر دا تاسو چې کوم سوال کړی زنانه د ضرورت لپاره چې ضرورت وي هغه په نارینهو باندې نه پوره کیږي، د دوی تک ته ضرورت وي نو په حجاب کې د محرم سره تللی شي، او که ضرورت په نارینهو پوره کیږي بیا وتل ورته جایز نه دي. او د مذکورې مسئلې مو حواله کله په تفصیل باندې ذکر کړې ده. البزازیه له هامش هندیه 4م جلد صفحه ده 156 نه نیولې بیا 157 پاره. او همدارنګه دا مسله ذکر کړې ده شامی 2م جلد صفحه ده 615 باندې چې زنانه بې د ضرورت نه دا بیرون ته نشي وتی اگر که حجاب ولري او اگر که محارم ورسره وي دا نشي وتی. اما تاسو چې کوم صورت ذکر کړی وه چې د جامو اخیستلو دپاره، نو دا ضرورت که په نارینهو پوره کیږي نو بیا زنانهو ته ضرورت نشته. اکثره ځایو کې نارینه ځي د دوکانه څو قسمه جامې راوړي او کور ته وروړي، په زنانهو باندې یې ګوري او بیا یې پکې خوښوي او کومې چې خوښې شوې اخلي، نورې واپس وروړي. چې دا په اطرافو کې دا کوم خلک چې غیرتي خلک دي، دینداره خلک دی، هغه دا کار کوي. او اوس خو بیا سهولتونه زیات دي، لکه موږ خپله دا کار کوو، کومې جامې چې په کور کې ضرورت جوړیږي نو د هغې نه په موبایل باندې هلته د دوکانونو عکسونه راوباسي، دکانداران
نو هغه عکسونه راوړي په د موبایل کې هغه ګوري نو بیا چې وکتل کومې جامې پکې خوښې شوې راوړي نو د زنانو تګ ته هیڅ ضرورت هم نشته دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام دی پتا سحر مخاوی پتا درود و سلام دی پتا مدام مدام پتا